حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د ابراهیم علیه السلام سره مې ملاقات وس په هغه شپه باندې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله تبارک وتعالی د معراج واقعه برابر کړل. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اسمان ته پورته سو د حضرت ابراهیم علیه السلام سره ملاقات وس فقال یا محمد، حضرت ابراهیم علیه السلام و حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته ویل اے محمد اقرئ امتك مني السلام، ستا و امت ته زما له طرفه سلام ووایه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ابراهیم علیه السلام راته وویل چې ستا پر امت باندې زما سلامونه ووایه و اخبرهم، او در سلام وروسته ستا امت په دې باندې پوه که ان الجنة طیبة تربه، جنت چې دی پاکه خاوره یې ده، د جنت خاوره پاکه ده، شیرینه صفا خاوره ده. عذبة الماء، او د جنت اوبه خوږې اوبه دي. وانها قیعان وان غراسها سبحان الله. حضرت ابراهیم علیه السلام و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې ستا و امت ته ووایه د جنت ځمکه اواره پراخه ځمکه ده، او پر دغه اواره پراخه ځمکه باندې دی هر سړی خپل کښت وکوي، خپل باغ دی ورباندې ولګوي. دا باغ یا دا کښت چې لګیږي دا د مؤمن مسلمان د دنیا په اسکارو باندې لګیږي چې څونه په دنیا کې د الله جل جلاله ذکر وکړي، هغو نه الله جل جلاله هغه عظیم جنت ورته زرغونوي، هغه عظیم جنت الله جل جلاله ورته ښایسته کوي. د چا قول دی دا د ابراهیم علیه السلام خبره ده. دا پیغام چا راوړی دی؟ حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړی دی. و چا ته وایي؟ موږ او تاسو ته وایي چې ای مؤمنانو، ای د ایمان خاوندانو، ای هغه کسانو چې تاسو یې د الله پر رسول باندې ایمان راوړی دی، ای امتیانو د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم، تاسو ته د پیغمبر خبره، د ابراهیم علیه السلام خبره ستاسو پیغمبر راوړی ده چې ستاسو دغه کلمات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا جنت زرغونوي، جنت ښایسته کوي، جنت ورباندې دا ستاسو جنت ورباندې ښایسته کیږي. او د ابراهیم علیه السلام قول دا دی د جنت خوږه ځمکه ده، ښایسته پاکه ځمکه ده، خوږې اوبه دي، او د جنت لوی اوار میدانونه دي. دا ستاسې لوی او اوار میدانونه د الله جل جلاله په ذکر باندې ښایسته کوي، پر دې باندې د اذکارو درختې ولګوي. حدیث شریف روایت ترمذي کړی دی.